د څه کم 80 میلیونه افغانیو په مقابل کې د موجوده دولت لخوا نه جوړه شوې ودانۍ 15 پروژو موږ نن افتتاح لرو. یو هم دغه پروژه دی، دوم د کول حشمت خان سړک دی، دریم هم په دغه ناحیه کې په اتم ناحیه کې شرید سبز ده. ای رحمان مینی دی. د کابل ښار اتمه ناحیه د څه کم 80 میلیونه افغانیو په مقابل کې د موجوده دولت لخوا نه جوړه شوې ودانۍ موضوع مغلقه ده. په دې ودانۍ کې به څه پیر او پلورل کېږي؟ آیا داوطلبۍ ته وړاندې کېږي او که نه د دولت د خوا نه پکې دغه چې کم د سړک په سر باندې څوک دکانداران دي همدوی راځي دلته پکې ځای په ځای کېږي؟ موضوع مغلقه ده. خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ښاروالۍ له خوا نه د دغسې کړنو د داسې کارونو او افتتاحیو یوازینۍ ثمره هم دا ده چې هغه خلک چې ضرورت او اړتیا لري دغسې دوکانونو ته د هغوی په شونډو مسکا راولي او حاجتونه یې پرې پوره شي. سلامونه، ګلونه، احترامات د سلکو ټایم یوټیوب چینل خوږو لیدونکو. هیله ورزم مې دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ. د هېواد د یو قدم پرمختګ په یو خپرونه کې درته ستړي مه شئ ورکلی وایم. هیله ورزم مې دا ده چې دغه تر شا چې مې کوم ساحه او اپارتمان تاسو ګورئ د دې افتتاحي غونډه او ټول مراسم را سره په ګډه بدرګه کړئ. تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او خواهشمند یم چې احساس د ستومانۍ ونه کوئ. لیدونکو د کابل ښاروال بالاخره اخري طبقې د اپارتمان ته راوخته او سیمه او ساحه او دغه وداني مخکې له افتتاح کولو څخه له دغه ځای څخه لیدنه وکړله او البته شپږ طبقې اپارتمان منزل ټول مو د ویډیو په شکل باندې ستاسو تر درانه حضوره در ورسو. واقعیت سره چې رښتیا خبره سړی وکړي طبیعي ده چې سړی باید خوشحاله شي، احساس د خوشحالۍ وکړي او واقعیت سره زړه خوشحالونکي یو بعضې غونډې دي. نو ارزومند یم خوږو لیدونکو چې غونډه را سره تعقیب کړئ.
خوږو لیدونکو مخکې د دې نه چې د غونډې په لور لاړ شو د دغه شپږ طبقه‌یي کوم اپارتمان چې دی د دې اخري منزل ته راغلو. ښاروال صاحب خو تاسې ولیده چې د دې ټولې ودانۍ څخه یې لیدنه وکړله. نو خوږو لیدونکو واقعیت سره ډېر یو ښکلی بیکګراونډ هم دی، عنقریب کابل اندازه هم کافي ښکاري. نو ډېر خوښۍ ورکوونکی او زه خپل ځان درته خوږو لیدونکو وښیم نو طبیعي ده چې ډېر زیات احساس مې د خوشحالۍ وکړ او خوښ او خوشحاله په دې باندې یم چې نوی کال لومړۍ ورځ او دغسې ښې افتتاحګانې د اسلامي امارت نور هم توجه غواړو چې تر څو دوی سعی او کوششونه نور خپلې هلې ځلې هم نورې پسې ګړندۍ کړي چې تر څو دغه د جنګ ځپلي ملت په شونډو باندې بالاخره مسکا راولي، مسکا پرې خوره شي او احساس ته خوشحالۍ وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها لله الحمد. نن موږ تاسې چې دلته ولاړ یو 15 پروژو موږ نن افتتاح لرو چې اول پروژه هم دغه مارکیټ تجارتي دی چې د تکاوي سره په 2 منزلو کې جوړ دی. 55 میلیونه د دې بودیجه شوی دی. 42 دکانونه لري. په دې سره ښاروالي الحمدلله دا دی چې خپل ملت ته کار وکړي او زمینه د کار و خلکو ته برابر شي. بل خبره دا ده چې په دې مارکیټو سره د ښار ښکلا هم جوړیږي. نو دا ښاریانو سره مهیله دی چې زموږ سره په هر بخش کې که سړک سازي وي، که سرسبزي وي، که دا نور پیاده روونه وي یا مثل جوچې وي، تنظیف وي، ټوله ملت څخه موږ دا تقاضا کوو چې زموږ سره په دې کې مرسته وکړي. الحمدلله ښاروالي نن چې ما لکه چې مخکې وویل چې 15 پروژې موږ نن افتتاح کوو. یو هم دغه پروژه دی دغه مارکیټ، دوم د کول حشمت خان سړک دی، دریم هم په دغه ناحیه کې په اتم ناحیه کې شریعت سبز د ای رحمان مینې دی. 2 پروژې بیا په 12 ناحیه کې دي چې یو د بلا کې سړک د بلا کې 15 او 6 په مابین کې دی. بل یو پارک احاطه دی چې دا انشاءالله موږ تاسې نن افتتاح کوو. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی لکه څنګه چې امارت اسلامي خپل د افتخاراتو ترڅنګ یو غټ افتخار او لاسته راوړنه دغه لري چې د کابل لوی رئیس صاحب په کوششو باندې ډېرې غټې پروژې کار اخیستو ته سپارل سوي دي. د مثال په طور باندې لکه دغه مارکیټ چې څه کم 80 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی چې یو خو د بازار ښکلا پکښې راله او د عامو خلکو دپاره د کار زمینه مساعده سوله. او موږ د لوی ښاروال صاحب د کړنو څخه مننه کوو او د ولس څخه هم غوښتنه کوو چې د اسلامي امارت ترڅنګ خاص کار ښاري خلکه د
ښاروالۍ ترڅنګ ودرېږي، په ټولو امورو کې همکاري ورسره وکړي. ستاسې د کار او د توجه څخه مننه. السلام علیکم. خوږو لیدونکو، دغه و زموږ د نن ورځې د ښاروالۍ د خوا افتتاحي غونډې مراسم او پروګرام او یو ځانګړی گزارش او راپور. هیله ورځو مې دا ده چې ستاسې د ټولو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او په شونډو مو مسکا راغلې وي. خبرې خپلې را لنډوم. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، در سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صاحب ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. تاسې ته د 1403 کال مبارکي وایم او کال مو خوښ او خوشحاله درته غواړم. هر چیرې چې یاست په مخه مو زیړي ګلونه. د الله په امان.